دلته یو پیر صاحب دی کراچۍ کې یو ناست دی مریدان ورسره ناست دي مریدان وی کیا ہوا حضرت بات کہنے کی نہیں وہی نہیں حضرت کہہ دے نہیں نہیں کیا کہ مریدان نورم راتیش شي که د خیالي کې داسې د توتاګر کو غوندې ټوپه یم په سر کړي سپینې سپینې او کیا ہوا حضرت نہیں بات کہنے کی کہہ دوں وہی حضرت کہہ دینا کہہ دوں کہ کہہ دیں وہی چھے میرے فرشتے گئے اور جبریل علیہ السلام کو میری ملاقات کے لیے لے آئے اور جبریل نے کہا کہ حضرت میں تو کافی دنوں سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں اندازہ ہو کہ جبریل نہ دے اور رکشوے ہو دادا سی چلو لکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پخپل دور نبوت کے جبرائیل علیہ السلام سلیری زرہ کرتے راغلے سلیری زرہ کرتے زمونږ د آشنایان چې دي دوی وایي چې جبرائیل تیروته و خدای را لېږلو حضرت علی ته خو تیروته رسول الله ته ورغی تاسو وګورئ یو پوسمین د ډاکخانې چې یو غلط خط یو ځای کې واچوي دویم ځلې واچوي په درېیمه ورځ څه انتباه خوا دې خوا ورته وشي نښه صحیح کي بیا خط نه غلطوي د خدای چیټی رسان سلویری زره کرتے غلطے دو خدای ته پتہ نه لگے گا تاسو خیال نو بزرگان منل اولیاء اللہ چې څوک نه مني خو هغه خدای هم نه مني په دې خبره پوهیږئ څوک چې اولیاء نه مني هغه خدای هم نه مني نو اولیاء مونږ منو روټي خلاص نه منو دا نه منو چراغ ہے حضرت کہیے کام کیا ہے وہی جی بس اللہ کے لیے وہی اللہ کو چھوڑو مانگتے ہو مجھ سے جو کچھ مانگتے ہو اللہ کا اس میں کیا کام ہے اس فی الحال جو اندی دی اللہ کو چھوڑو جو کچھ مانگتے ہو کہ میں دے دوں اور بیاتو ہے کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے تو سوا ہے کہ دا پیغمبر دومره تعریف تکای چې د خدای بی عزتی وکي دا به پیغمبر هم برداشت کی ځکه د پیغمبر غرض پیژنده پکار دی غرض پیغمبر دنیا ته الله را لېږلی دی د پاره دی چې د مخلوق او د خدای منځ کې رابطه جوړه کړي د پیغمبر دنیا ته د راتلو غرض دا دی چې په مخلوق خدای وپېژنه چې خدای څه شی دی تاسو پوه شئ په خبره تاسو وګورئ بجلیګر مولا 38 کاله وشو په اسمان ته ختویم د پاکستان حکمرانان ولیده او پراپرېوتویم ولیده د دوی ډنډورې م ولیدې او د دوی د ښځو ویرونه یې م ولیده د ټولو جنازې مې وکړې انشاءالله العزیز نور بم ډېرې کوم ملا زر مریم نه تاسو پوه شوئ نو عرض مې داو چې زمونږ ټول دوړ دوپ هغه به دې دپاره وي چې د دې ملک قانون قرآن شي هغه ورځ چا راته وی مولانا صاحب مفتی محمود صاحب خو هم داسې خلقو سره ملګری و چې هغې نه د شریعت
توقع نشوه کېده. فلرحمان هم داسې خلقو سره ملګری دی. ما ورته ویل د مفتی محمود نیت هم صفاو، چې چاته نیت صفاو د هغه نیت ورته کوټه ټول خدای ووال کوي نه وال ویوال کنه په تخته شرمول. چا چې مفتی محمود ته سپک کتلی هغوی خدای سپک او رد کړه. هغوی خدای داسې و شرمول چې ډری ورپسې خلک. دغسې د هغه زوی ته چې چا سپک وکتل اب سپک ورکی. زما عزیزانو عرض داو چې د ملک بقا او سالمیت د ملک په قانون کې ده، چې تر څو پورې د دې ملک قانون یو شوی نه. که تاسو وایئ چې دلته شیعګان وایي چې فقه جعفریه، شیعګان خو په کابل کې مو چې حکومت ټیټو قانون ټیټو دی هلته چوړ کولی شو. خو تاسو یی هغه څلورو جړاګانو هغې وی چې دا ټول خلک شوکې کوي، دا مونږ څه بلا والي راځئ. بار سړک ته وتي دي او درې په جوارو کې پټ شوي دي او یو یې ودرولی دی چې که څوک راغی ته لاس ور واچوه مونږ به رامنډه کړو او بیا شو کوو. نو لکه بله ورځ دلته یو ما ته راغی وی زه توبه وباسم. مال ولې وی چې ډي سي نیولی هم په جیل کې هم او توبه کومه سرم کلوم او دا ډي سي خو ډېر روان دی. دلته نه یې چېرته نیولي خبر نه یم. اندازه کوه جګړه ده خروالا سره. اجرا ورته وایي چې کاکا څه دي که ګټلي راکه مونږ له. ویل ولې؟ ویل مونږ غلی یو لار شو کوو. خروالا سره لخته وویل لار شو کې خو چې یو تړه کې تیویستی دی هغه نورو جړاګانو ته اواز کړی وی خورې راوځئ. ویل ولې؟ ویل ویې پېژندو. تاسو یې پېژندلي. عزیزانو عرض داو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه معظمه کې څو ورځې کم شپږ میاشتې په غار حرا کې تېرې. هلته جبریل راغی، قرآن آیاتونه یې راوړه. سردار ورته وایي ما نه بقارئ، دا زه نشم لوستلی. بیا ورته وایي اقرا ما نه بقارئ. حتی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینی سره ولګولو دا الله د طرف نه چې څومره انوار او تجلیات راوړي وغه د پسینه کې ډک کړ. استعداد د لستوی پکې پیدا کو. بیا ورته وی اقرا بسم ربک الذی خلق. باول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مو فرمایل اقرا بسم ربک الذی خلق. دغه وخت کې طبیعت بشری دا ده چې په یک سوای کې د خپل نوع نه سوا یو بل نوع څوک وګوري هیبت ته پیراشي. د باندې هیبت راغی او غر نه راکوشو کور ته راغی بی بی خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها. تپوس گئی یا رسول اللہ خیر شا او ورته وی زملولی ما په کپڑو کې تاو کوي سړه نوی نیولې ما. اے بی بی اسنه چې زه چرته وفات شما. بی بی خدیجه دغه وخت کې مسلمانم نه وه. ورته وی محمد چې زړه ګبراونه کې ستا د هر ادا نه دا معلومیږي چې الله بتا نه څه ډېر لوی کار ښځه ده. داسې خبرې ورته وکړي چې پیغمبر نه ټول تکاوت او تبا لري. عزیزانو قصه ډیره اوږده ده. په دغه اثنا کې سردار کونین صلی الله علیه وسلم ته یو پیغام راغی چې تبا معراج ته ځې. دا خبره دې پورې لږه په غور واورئ چې نن سبا یو فرقه ده هغې د معراج جسمانی نه خلقو ته وایي چې دا
अकल न मनी कि पदी जिसमें उनसरी सरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान तलाड़ो